د عملیاتو کور په کور پلټنو تازه او غټه لاسته راوړنه طالبانو په کابل کې هاموي ټانګونه پیدا کړي. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به وي. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د کابل په یوه حوزه کې هامي ټانګونه له یو کوره پیدا کړي. دا چې دا کوم ټانګونه دي او په ویډیو کې وګورئ. طالبانو د کابل په دویمه حوزه کې له یوه کور څخه د هامي ټانګونو پیدا کېدل تایید کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د کابل په دویمه حوزه کې طالب جنګیالیو د یوه کور څخه هامي زغروال ټانګونه پیدا کړي دي او له دغه ځای څخه یې انتقال کړي. امنیه قومندانۍ په خپل بیان کې وایي چې سیمه لا هم د دوی د عملیاتو په جریان کې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له تیرو 8 ورځو څخه په کابل کې او ځینو نورو ولایتونو کې کور په کور پلټنې کوي چې بېلابېلې وسلې ترلاسه کړي دي. خو دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر ټانګونه په یوه کور کې پټ پراته پیدا کیږي. دوستانو تاسې دغه عملیات څنګه ګڼئ؟ په ویډیو کې را سره خپل نظر شریک کړئ.